دلته په سپیدار ماڼۍ کې د اسلامي امارت د کابینې یو شمېر غړو د کوچني اختر لمونځ د کانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور په امامت په داسې حال کې ادا کړ چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو قزاقستان، ایران، پاکستان او ترکیې سفیران او ډیپلوماټان هم حضور درلود. دیني عالمانو دغه اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې، امنیت او پرمختګ لپاره په نیک پال ونیو او له خلکو یې وغوښتل چې له هر ډول کرکې او تعصب پرته یو بل وزغمي. یا الله یا رحمان یا رحیم، د موږ د اسلامي نظام د اسلامي ملک ته محفوظ ولرې. یا الله یا رحمان یا رحیم، امیر المؤمنین حفظه الله ته منصور ولرې. زړونو نه کینه وباسو، نفرتونه وباسو. دا دنیا دومره نه ده چې کینه او نفرت ته ځای پکې ورکو. دومره عمر زموږ نه دی چې کینه او نفرتونو ته ځای ورکو. محبتونه باید مونږ او تاسې تقسیم کو. د اختر لمونځ په څنډه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي، د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور او د اسلامي امارت یو شمېر نورو غړو له راغلو سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په ناسته کې د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو حسن نیت څرګند کړ.